بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو او ګرانو ملګرو، د سلطان محمد د خپل یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې دوباره حاضر شوی یم. زه به نن تاسو ته ښیم چې چینل آرټ څرنګه جوړیږي. څوک چینل آرټ ورته وایي او چینل بینر هم ورته وایي څوک. نو ګران ملګرو، دا څنګه جوړیږي؟ دغه لپاره به تاسو ما سره دا ویډیو تر اخره ګورئ چې په دا کې زه تاسو ته ډېره په ساده طریقه باندې بالکل سمپل د هر سړي په پوهه کې به راځي چې زه تاسو ته ښیم چې چینل آرټ څرنګه جوړیږي. نو ګرانو ملګرو، زه تاسو ټایم ضایع کولو بغیر د موبایل سکرین ته ځم. دې نه مخکې چې د موبایل سکرین ته لاړ شم، زه تاسو ته دوه سټپ ښیم چې د چینل آرټ لپاره څه ضروري دي. هغه دا دي چې ګرانو ملګرو، ټولو نه اوله به تاسو د پلی سټور ته ځئ او پکسل لیب ډاونلوډ کوئ چې دا سکرین باندې چلیږي. پکسل لیب دا به تاسو ډاونلوډ کوئ. دا نه بعد به دا اوپن کوئ. په دغه کې چینل آرټ ډېر بهترینه طریقه په فری باندې جوړیږي. نو ګرانو ملګرو، تاسو ټایم ضایع کولو بغیر زه د موبایل سکرین ته دې نه مخکې چې موبایل سکرین ته لاړ شو، زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې ګرانو ملګرو، دا زما یو چینل سلطان سپیکس دی په نام دی. دا تاسو سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شي نو ویډیو ته لایک هم ورکړئ او شیر هم کړئ. زه به تاسو نه ډېر سخت شکرګزار یم. نو راځئ ګرانو وروڼو، زه د موبایل سکرین ته. نو ګرانو ملګرو، اوس موږ راځو د یوټیوب پیج ته. یوټیوب چې اوپن کې نو هلته به دا راشي. دا چې راشي کله دا یوټیوب چینل چې چا په نامه دی دا به اوپن کې. دلته سر کې لیکلي دي دا اسم غزنوي په نام باندې دی. زما یو مخکینی چینل دی چې هغه بیا دغه دا یور چینل دا به چې اوپن کې دا یور چینل دلته چې راشي ته به راشي دغه ځای ته. دغه ځای کې به دا د پنسل نشان چې دغه دا د پنسل نشان چې اوکې کې دلته بیا راشي دغه ځای ته. دلته یو دا تصویر بدلیږي دغه ځای نه دغه سیر ته چې دا کیمرې نشان دا چې اوکې کې دلته به ستا چینل آرټ چینج شي. زه به دا اوس اوکې کم. ټیک ا فوټو، یعنې ته په کیمره باندې کوم فوټو اخلي هغه لګوي، او که چوز فرام یور فوټوز، او که ته له خپلې ګیلري نه کوم عکسونه چې د لوغو نه سلیکټ کوي نو موږ به راسو خپل فوټو ته، ځکه چې هغه موږ پکسل لیب عکس چې دا هغه ورې سیو شوی ده نو موږ به هغه اوکې کړو. دغه دی چې ما دا کوم جوړ کړی و دا خو ډېر غټ دلته راځي. دا به داسې دواړو سیډونه به راونیسي، داسې به راوړوکی کوي راوړوکی به یې کوي چې دغسې جوړ شي. یعنې اوس هم زمونږ دا تصویر چې دا د لحایي چې ده او تصویر لیک کموالی غواړي، لحایي هم لیک کموالی غواړي چې دلته بالکل په دغه منځ کې چې راشي هغه تا یوټیوب په موبایل کې همیشه راځي. او دا ټول سایز چې دا ټي وي کې راځي، په ډیسکټاپ کې راځي، دا چې دغه ځای دا په ټولو ډیوایسز کې موبایل کې په هر شي کې بیا راځي او وروسته هم جوړیږي. نو راځئ ملګرو، اوس موږ بیرته ځو واپس پکسل لیب ته. دا موږ نه سیو کوو، موږ اندازه راته وشوه. اوس به موږ نور هم وړوکی کوو، آنه بعد بیا دلته راځو بیا به سیو کوو. موږ بیرته واپس بیک لاړ شو. بیک چې لاړ شو نو راځئ ملګرو خپل دغه هغه ته راشو. نو اوس به دا موږ دوباره پکسل لیب ته راغلو. دلته به دا بیا دوباره دا ټیکسټ سایز هم وړوکی کوو. دا 50 باندې ده، کم از کم دا به 40 ته راشي او دا به هم مونږ 40 ته راولو چې دواړه سایزونه برابر وي او ښه ښکارېږي. اوس دغه مو هم پوزیشن هم ور صحیح کړو چې ښه ښکاري. او دغه کوم باکس چې د بیکګراوند وال دا هم غټ ده، دغه به مو هم مونږ سایز اوس وړوکی کوو. دا به هم وړوکی کوو. دا مونږ سایز چې دا دلته انیبل کې دغه باندې به دا 27 ده. دا نه به لږ نور هم وړوکی کوو. دا هغسې اوس یعنې 23 ته م راورسوو. دا 23 ته شو. دا یو تصویر وال چې ده دغه سایز به هم موږ وړوکی کوو. دا 15 او 28 ده. دا به هم موږ 23 یا ته راورسو، بالکل هغه ډبې منځ کې راشي. دواړه مو برابر کړلو، بالکل برابر شولو. انشاءالله اوس به دا ما په اندازه باندې چې انشاءالله په دا چینل آرټ کې بالکل فټ راځي. نو راځي ګرانو ورونو
دا هم دوباره سیو کو ایز امیج. دا سیو شو په ګیلري کې دا سیو کو. نو اوس راځي ګرانو ملګرو موږ ځو خپل د یوټیوب پیج ته چې هلته وګورو چې دا فکس راځي که نه راځي. بیا به هغه قسم ته لاړ شي. دغه اوس ما دوباره دا کوم بل سیو کړی و هغه مې دلته راوړ. اوس به دا وګورو چې دا بالکل فټ راځي که نه راځي. تقریبا دا هم اوس هم فرق شته پکې. دا به موږ لږ را کوزوو بالکل درمیان کې نه ده لږ پورته تللی دی. هغه بس اډجسټمنټ پکار دی. هغه اډجسټمنټ به موږ دوباره وکړو پکسل لیب ته چې لاړ شو دغه بکس وکړو اډجسټمنټ دغه درمیان ته بیا راکش کو. دغه عکس به هم درمیان ته راکش کو. دا بالکل انشاءالله دا اوس چې موږ سیو کو دا بالکل دا موږ دا نو ګرانو ملګرو دا اوس سیو شو. اوس به راځي موږ لاړ شو دغه نه مخکې چې هلته لاړ شو دا یو دغه لهایي چې دا ډېر پورته تللې دا به هم موږ د خپل سیز ته راولو منځ ته به راولو درمیان کې به راولو یعنی ښه ښکارېږي پورته سم نه ښکارېدو. دا هم بالکل برابر شو. دغه سیډ هم هغه سیډ هم دلته به اوکې شي او دا به دلته موږ سیو کو چې سیو شي سیو ټو ګیلري. نو ګرانو ملګرو دا سیو شو. اوس به موږ لاړ شو د یوټیوب پیج ته. هلته چې لاړ شو دا به انشاءالله اوس بالکل برابر وي. موږ به خپل عکس دا راوړو دا به انشاءالله اوس بالکل برابر وي. زموږ چینل آرټ بالکل برابر شو. نو زما ګرانو ملګرو تاسې کتلی شئ چې چینل آرټ څومره زبردست جوړ شو. دا چې ولګېدو اوس به دا سیو کو دلته تاسې کتلی شئ څومره بهترین راغی رزلټ. دا به دلته راشي دا وروسته کې بالکل چینل آرټ دا اوس سیو کېږي. دا چینل آرټ زموږ جوړ شو. اوس هلته سیو کېږي چې کله سیو شي بیا به تاسې ووینئ دا مو ولید بالکل چینل آرټ زبردست په موبایل کې راغی. دغه چینل آرټ پی سي کې هم راځي په نورو ډیوایسونو کې بالکل زبردست راغی. نو زما ګرانو ملګرو تاسې ولیده چې چینل آرټ څرنګه جوړیږي او ډیره بهترین طریقه تاسو ته ما وښودله. نو ګرانو ملګرو نو تاسو که دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او د ما چینل ته سره سبسکرایب کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان الله مو مل شي.